عمران خان د پاکستان د بربادۍ په هکله مهم اعتراف وکړ. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د پاکستان صدراعظم عمران خان په دې هیواد کې په موجود نازک وضعیت اقرار کړی دی او ویلي دي چې مخالفو ګوندونو ورته پرته له استعفا د واک سلب کولو او یا فوري ټاکنو بل انتخاب نه دی پرېښی. پاکستان کې سیاسي ثبات په داسې حال کې له منځه ځي چې نظامي ګډوډیو هم واکمن ناکراره کړي دي. تقریبا هره ورځ په پاکستاني پوځیانو بریدونه کیږي او امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.